په لوګر ولایت کې نایب امان الله خان هغه سلبستریز روغتون دی چې د ولایت په کچه فعالیت کوي. د دې روغتون له خدماتو که څه هم چې خلک راضي دي، خو د معیاري ودانۍ نه درلودل، د درملو کمښت او د بسترونو کموالی هغه څه دي چې د لوګر ولایت خلک ترې شکایتونه کوي. ناروغ لرونکي وایي دې روغتون ته ډیر زیات شمیر ناروغان راځي، خو ډیری یې پرته له دې چې درملنې وشي د ځای تنګوالي او د خلکو د زیات بیروبار له امله بیرته ځي. مخلوق زیاته کیف شاید نه رسیږي، زیات مریضان بیرته ځي. نن هلته د معایناتو ځای کې زیات خلک بیرته لاړل، بیروبار زیاته، شفاخانه تنګه ده، ډاکټران کم دي. پوښتنه همدا ده چې سم ځای جوړ شي، سمه شفاخانه جوړه شي، ښه ازاد وي، ښه چپرکټ وي، ښه خدمت یې مریض وشي. ډاکټران خیلی فعال داره. دلته ښه فعال ډاکټران شته، خو یوه ستونزه دا ده چې د روغتون ودانۍ ډیره وړه ده، د دې نفوس لپاره بسنه نه کوي، خو په همدې امکاناتو هم دلته ډاکټران د خلکو خدمت کوي. موږ ترې راضي یو. د نایب امان الله خان روغتون د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد اسماعیل وایي چې ډیری یې په اسهال او خوارځواکۍ اخته ماشومان بستر کړي دي. نوموړی زیاتوي لویه ستونزه یې د ځای تنګوالی او د روغتون د معیاري ودانۍ نه درلودل دي. زموږ شپخانه کې د تېره شپه موږ 10 مریضان داخل بستر داخل اطفالو کې درلودل، چې د هغو جملې څخه موږ 10 مریضان د اسهالات په لحاظ باندې بستر شوي دي. او په شپخانه کې د سوی تغذیې بخش موږ لرو، په هغه کې د سوی تغذیې ټول خدمات په هغو کې عرضه کېږي. موږ مکمل امکانات د سوی تغذیې مریضانو لپاره لرو. دلته د موږ عمده ستونزه د ځای نشتوالی دی، د تعمیر چې دی دا سټنډرډ تعمیر نه دی، د شپخانې لپاره جوړ شوی نه دی. د تعمیر د یو بي سي او سی سي کلینیک لپاره جوړ شوی دی، او اوس د ولایتي شپخانې په سطحه خدمات په دې تعمیر کې عرضه کېږي. نو دا تعمیر سټنډرډ نه ده. موږ عمده ستونزه همدغه ده چې ځای د موږ کافي ځای نشته. د لوګر د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم وایي چې د نفوس په زیاتېدو سره دوی په بار د ولایت په کچه د یو معیاري روغتون د جوړېدو غوښتنه کړې، خو تر دې دمه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. موږ ډېرې هڅې کړې دي. اوس فی الحال موږ د کنجک شفاخانه چې موږ ولایت سطح کې لرو هلته نسته دی. یو دم موږ خپل پیشنهاد وزارت ته ورکړی دی چې تقریبا تر 1.5 بستر پورې کېږي. یا بعض مشکلات سره موږ خامخا لاس و ګریوان سره یو. انشاءالله کوشش کوو چې د لنډ وخت کې ډېر ښه سهولتونه ورته برابر کړو. د لوګر ولایت د نایب امان الله خان روغتون مسؤلین په داسې حال کې د ناروغانو د زیاتېدو خبره کوي چې په ټول هیواد کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله خلک د شخصي روغتونونو پر ځای هم یوازې دولتي روغتونونو ته مراجعه کوي، چې دا په ټولو دولتي روغتونونو د لوډ یا بیروبار لامل شوی دی. عزت الله احمدزی، CMG لوګر.